ته چې د شپې له تیارې څخه تېرېږې له قبر څخه ولې نه بیریږې؟ ته چې جنت ته داخلېدل غواړې مسجد ته ولې نه داخلېږې؟ ته چې رشوت ورکولی سې غریب ته خواړه ولې نه سې ورکولی؟ ته چې بېلابېل کتابونه لوستلی سې قرآن کریم ولې نه سې لوستلی؟ ته چې شرقي او غربي سندرې اورېدلی سې یو سورت ولې نه سې اورېدلی؟ ته چې د دنیوي امتحان د کامیابۍ لپاره شپه تېرولی سې د اخروي امتحان د کامیابۍ لپاره ولې نه؟ ځکه اوس هم ناوخته نه دی، موقع مساعده ده، د توبې دروازه خلاصه ده. نن لا د حساب ورځ نه ده بلکې د عمل ورځ ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.